کم سړی چې خوب ونه ویني او بیا وایي ما خوب لیدلی د الله رسول فرمایي تر دې نو بدترین درواغ پر داروی زمین باندې نسته. د الله رسول فرمایي ای تاسو په خوب کې دروغ مه وایاست. ولی دا خوب چې دی دا د نبوت 46 حصه ده. عزیزانو خبره داسې ده چې دا نن سبا چې کومه زمانه ده دا ډېره ایډوانسه دا ډېره سمارټ ده. په دې کې خبره دا د عزیزانو که یو سړی دا دعوه وکړي چې ما محمد رسول الله مبارک په خوب ولیدی، اوس به دا سړی رښتینه هم یې او صادق به هم یې نیک به هم یې، خو لیکن د ده مخالفین د ده د دې خوب یو ډېره لویه مسخره جن جوړوي او یو ډېر لوی مذاق جن جوړوي. حتی چې یو سړی پر محمد رسول الله مبارک څنګه دا خبره کوي چې لیدلی نه یې او دی وایي ما ولیدی، او چې بیا یې د رښتیا ولیدلی بیا به څنګه یو سړی دا وایي چې ته دروغجن یې، ته پلانی یې، ته پلانی یې. په دا اوس کې پېښور کې یو الله والا دی، یو بزرګ دی، نیک دینداره سړی دی. هغه فرمایي یعنی دا ډېره داسې صحیح خبره ده، داسې نه چې دا د اورېدلو خبره ده، چا ویل چا ویل چا خبره نه ده. یقیني بزرګ الله والا و ټولو علماو مشرانو ته هم دغه خوب کښېښوی. ولما جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په یوه شپه 2 واره په خوب ولیدی او په 2 واره کې ما ته دا ویلی چې دا پیغام د عربو او د عجمو علماو ته، مسلمانانو ته او زما امت ته چې دی هغه ور ورسوه. کم پیغام دا دی عزیزانو چې دا اوس کم ظلم روان دی، کم قتلونه روان دي، کم لویه معرکه روانه ده هغه لیرې د ابراهیم علیه السلام د ښارو د وطن، هغه د جهنمیانو د جنتیانو چې کومه معرکه روانه ده، هغه د جهنم وړ مستحق ظالمان او دا د جنت وړ مستحق مظلومانو سره چې کومه معرکه روانه ده، نو دغه پیغمبر علیه السلام مبارک و دې بزرګ ته وفرمایل چې علماو ته دا خبره وکړه چې هغه دې بیا دا و عوامو ته وکړي چې تاسو د هغه ظالمانو چې کوم مطلب مصنوعات دي، د دې کم هغه د کاروبار سیستم دی، د دې کم هغه جوړ سوي د کمپنیانو پلانۍ کارخانو شان دا مه استعمالوئ. زه دا تورې ځکه داسې واضح ویلی نه سمه چې په موبایل کې پر دې خبرو پابندي ده. نو الله دې وکړي چې ستاسو په دې خبره سر خلاص شي، الله دې وکړي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایلي ول ما ته 3 واره دا خبره وکړه که چا دا خبره خپله نه کړه زما له امت نه دی، زما له امت نه دی، زما له امت نه دی. بیا که چا دا شی ونه مني، دا خبره ونه منه، د هغه ظالمانو مصنوعات هغه بیا په خپله معلوم کې دنیا ور باندې ډکه ده در معلومیږي. که تاسو هغه نه پرېږدئ، پیغمبر علیه السلام به قول دا بزرګ دا عالم چې زما له شفاعت خلاص یاست، زه ستاسو شفاعت کولی نه سم. صحیح سنو؟ اوس پر دې باندې عزیزانو زه لږ څه خبره درته وکړم چې پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب لیدل دا سته که نسته؟ او بلکل سته، یوه ذره شک و شبه نسته. خو منګره خبره داسې ده چې هر سړی د خپل مزاج، د خپل دین، د خپل تقوا، د خپل عقل مطابق محمد رسول الله مبارک په خوب ویني. بعض علما فرمایي چې که چا پیغمبر علیه السلام په خوب ولیدي خاص به هغې لکه چې کوم محمد رسول الله و. بعض علما فرمایي نه، دا داسې مثال لري کله چا پیغمبر علیه السلام په خوب لیدلی په یوه شکل کې، کله په بل شکل کې، کله په بل شکل کې په خوب لیدلی، نو پیغمبر علیه السلام دی هغه چې کوم الله پیدا کړی دی، خو دا ستا د عینکو چې کومه انداره د شیشه ده د هغه چې کوم رنګ و شکل دی هغه و تا ته بیا په هغه شکل کې در ښکاره کیږي. که تورې عینکې وکړې و تا ته شی تور ښکاره کوي،
کسرې وکړي دا شیشه یې سره یي تا ته به شی سور در ښکاره کوي او که زرغونه هنداره یي نو بیا به تا ته شی زرغون در ښکاره کوي. دلته زموږ د ایمان او د عقل او د فکر مطابق موږ محمد رسول الله مبارک الله دې هر مسلمان ته ورنصیب کړي خلک یې ویني خو الله والا بزرګان دا بهتان نه وایي دا تهمت نه وایي. من کذب علی متعمدا د بخاري حدیث دی چا په ما پورې دروغ وتړل فلیتبوأ مقعده من النار ورسه په جهنم کې د ځان ته خپله ځای معلوم که ټکانه چې د هغه معلومه که. خبره داسې د عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لا یتمثلو فی صورتی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی شیطان زما په صورت کې راتللی نیسي. روایتو کې راځي عزیزانو کم سړی چې خوب ونه ویني او بیا وای ما خوب لیدلی د الله رسول فرمایي تر دې نو بدترین درواغ پر داروی زمین باندې نسته. د الله رسول فرمایي ای تاسو په خوب کې دروغ مه وایاست. ولی دا خوب چې دی دا د نبوت 46 حصه ده 46 حصه ده. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چا خوب نه دی لیدلی او دی ما خوب ولیدی پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به صحیح حدیث دی ودته دوی د اوربشې دانې ورکول کیږي چې ودې ته غوټه ورکه ګوره چې کومه بولل کیږي کړی چې دا سره غوټې که دا نسي کولی چې نسي کولی نو به ځې جهنم لره. د دروغو خوب به قطعا د الله رسول فرمایي څوک نه بیانوي. او عجبه خبره دا د عزیزانو ډېر ټګان سته د بزرګانو په شکل کې په روپ کې هغه شکل یې اختیار کړی دی. بیا دا ماړو مالدارو خلکو ته وایي داسې مې په خوب لیدلی داسې د پیغمبر علیه السلام مبارک داسې د ابوبکر صدیق داسې پلانی. دا څومره لوی بهتان دی. د الله رسول فرمایي په ما پورې د دروغ وتړل. د الله رسول فرمایي په جهنم کې ځان دپاره ټکانه معلومه که. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به د اوربشو 2 دانې ستا و مخ ته کښېښول چې دې ته غوټه ورکه نیسې ورکولی و نیسې م ورکولی نو به ځې جهنم لر تا د الله پر رسول دروغ ولې تړل. بیا بله خبره دا د عزیزانو دا خوب نه دی خوب دا کمال نه دی خوب کمال نه دی او خوب د انسان د اختیار کار هم نه دی. خوب د انسان د اختیار کار نه دی. ها د الله رسول فرمایي دا په مبشراتو کې راځي د نبوت دروازه بنده سول الا المبشرات هغه خوشخبریانې چې دي هغه پاته دي. کومې خوشخبریانې صحابه پوښتنه وکړه د الله رسول فرمایي هغه نیک صحیح خوبونه چې سړی وویني. پر موږ شیطان غالب دی نفس غالب دی شهوت را باندې غالب دی دنیا را باندې غالب ده نو موږ خوبونه چپه وینو. هغه خوب چې دی هغه خوب نه دی چې کوم د الله رسول فرمایي د نبوت 46 حصه ده. نه موږ ټول پر بله باندې روان یو نو بیا خوب راواخلو د ځان په ټول ژوند نه لمونځ کوم نه محمد رسول الله پیژنم نه سنت را معلومیږي بیا هم زه دا دعوه لرم چې ما پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ولیدی. پخوا زمانه کې به ستاسو په یاد دي چې داسې یو بزرګ پیدا سوی دی احمد یې نوم دی په مدینه کې دی د 10 کالو څخه په تکبیر تحریم لمونځ کوي. هغه ول ما خوب لیدی پیغمبر علیه السلام ویل دا زما خبر زما امت ته ورسوئ داسې عذاب را روان دی پلانی هغه درواغ اوس ختم سلو. اسی 10 کاله مخکې لا هم هغه دنده شروع وله دا اوس د موبایل په برکت باندې ټوله سلسله ختمه سوه. نه احمد سته نه بزرګ سته نه په مدینه کې سته نه خوب سته. ها بیا څه نیکانو بزرګان سته نیکانو بزرګان سته هغه یې په رښتیا ویني. و دا ما چې کوم بزرګ دروښه وایي الله والا که نه یې که څوک دا وایي کله کله موږ په مذاق و مسخرو کې یو داسې ټوکه وکړو چې هغه ما تعالی ایمان خلاص کړي او ایمان غږ هم نه یې راباندې کړی چې زه در څخه تللی یم ته پوهېږې کار دې پوهېږې. اوس دا بزرګ چې کومه خبره وکړه بله به هم درته وکړم عزیزانو خوب نه دی خوب دا حجت نه دی دا دلیل نه دی شریع حجت دا نه دی که چا خوب ولیدی نو بس بیا به هغه خبره هغسې کېږي. نه دا خبره نه ده بالکل نه ده. یو سړی به سبا خوب وویني چې ما ته داسې یو بزرګ ویل داسې یو صحابي ویل داسې یو نبي ویل چې ته سود کوه ستا دپاره سود جایزه دی ستا نیت صفا دی. ته بدکاري کوه ستا دپاره بدکاري جایزه دی ستا نیت صفا دی. ته شراب کوه ستا دپاره شراب جایزه دی ستا نیت صفا دی. یا ورسه فلانی سړی چې دی هغه قتل که هغه ډېر بد سړی دی زما دشمن دی زما ګستاخ دی
په دې خوبو باندې نه دین راغلی دی نه دین پر دې خوبو ولاړ دی. ها د انبیاو چې کوم خوبونه دي هغه حجت دی، هغه دلیل دی، هغه وحی دی، هغه د الله له جانبه راغلی. زما او ستا چې کوم خوبونه دي دا حجت و دلیل نه دی. نه زما او ستا په خوب شی حلالیږي، نه زما او ستا په خوب لیدلو باندې یو شی چې دی هغه حرامیږي. او بیا بله خبره دا د عاجزانو ډېر خلک وظیفې کوي چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. نه 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 نه، مفتی شفیع صاحب رحمه الله لره یو سړی رالی ول حضرت ما ته یو داسې وظیفه راورښیه چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. هغه ویل څه وایې ظالمه، دا دې څنګه خبره وکړه؟ زه خو چې پرې وځم دا خبره کوم چې یا الله داسې نه وي چې زه محمد رسول الله مبارک په خوب ووینم. نو ولې نو خوب خو ښه خبره ده. ول څه معلومه ده که ما ګستاخي وکړه، ما بېادبي وکړه و ما ته یو داسې تورې کښې شوی چې هغه زما تر وس وتلی، بیا به زه څه کومه؟ او زه وګوره محمد رسول الله مبارک وګوره. ای وخت کې ما درته ویلي ځوان راغی ول مولوي صاحب ما ته یو داسې وظیفه راورښیه چې زه الله په خوب ووینم. ما ورته ویل الله څه کوې چې په خوب ووینې؟ ول نو بس ډېر خوند راکوي. عادت صحیح ده ټیک. نو مال که ته الله په خوب ولیدې او بیا الله درته ویلې ته به داسې وکړې ځان به مړ کړې، بیا څه چم کوې؟ ول بیا به نو راسم علما ولرم. مال که علما هم درته ویلې چې د هغه تعبیر دی، د هغه خبره ده چې ته به ځان وژنې، دا خپل سر به پرې کوې، نو بیا ول نو څه چم وکړم مولوي صاحب؟ مال داسې وکړه ته چې ما په خوب ووینې لا ډېره غټه خبره ده، وځه ژر مازې وځه داسې ګوره محمد رسول الله ما او تا ګوره په ویښه باندې د لمر ته نسو کتلی، په سره غرمه ما او تا لمر ته کتلی سو؟ که مې ورته وکتل بیا هغومره ټیم به زما او ستا دماغ هم کار نه کوي، سترګې به هم کار نه کوي. نو محمد رسول الله خو ډېره لوړه هستي ده، نو ته څه کوې؟ نو د هغه ایمان کافي دی چې موږ راوړی دی بغیر د خوبه. حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنه چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک وفات شوی دی تقریبا په هر شپه زه محمد رسول الله په خوب وینم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي چې په کومه ورځ شهید کېدی په هغه ورځ یې خوب ولیدی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلې نن به ستا روژه مات زموږ سره یي، او د رښتیاو په هغه ورځ باندې شهید سولو، روژه یې وه. بیا خوب لیدلی ول ستا جمعه به نن زموږ سره یې، د رښتیاو په هغه ورځ باندې شهید سولو. حضرت علي کرم الله وجهه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ولیدی. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته شکایت وکړي د عراق والاو د هغو د مصیبتو د تکلیفو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیله ستا سره وعده ده عن قریب به الله تا د دې مصیبت تکلیف خلاص کړي. 3 ورځې بعد الله شهید کوي، 3 ورځې بعد الله شهادت ورنصیب کوي. عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما ول ما یو ورځ پیغمبر علیه السلام په خوب لیدی، ډېر سپیره دی، ګرز و غبار دی، دا مطلب زلفان مبارکان داس بالکل یو شیشه په لاس کې ده. مال یا رسول الله خیر خو به دا شیشه څه ده؟ ویل ول دا شیشه ده د سهار سزه د امام حسین او د هغه د ملګرو وینه چې ده هغه راټولوم. حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي دا وینه راټولوم. صحیح سلو؟ نو وایي بالکل په هغه ورځ امام حسین شهید سوی هم ولو. عبدالله ابن عباس فرمایي ما پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ولیدی. خوب ستا من رآنی فقد رآنی د الله رسول فرمایي چا چې ولیدلم ویلیدلم په خوب فی المنام. صحیح سلو؟ او فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان زما په صورت هیڅ کله چاله راتللی نشي، هیڅ کله. او بیا دا خوب چې دی عزیزانو دا که یو سړی وویني نو بیا وایمه قطعا مه وایم. د ویلو بعد بیا دغه د خوبو سلسله بندیږي او بیا به یو سړی تا ته داسې تعبیر درکړي ستا به داسې غبر غاښونه در وباسي. نو دغه د بزرګ خبره هم درته وکړه عزیزانو، هغه مې هم درته وکړه چې په خوب لیدل څومره مطلب یقیني خبره ده او نه لیدل څومره لویه ګناه ده. او په هغه کې دا خبره ده چې دې ظالمانو دشمنانو دا زموږ د اسلام دشمنان، زموږ د هغه ځای دشمن چې موږ منځونه ورته کول، زموږ د نبي دشمنان، زموږ د دین او د قرآن دشمنان، د هغو شان استعمالول، د هغو د کمپنیانو د کارخانو شان استعمالول. اوس نور زه په دا خبره نه پوهېږم عزیزانو، خو دا موبایل هم د دغه خلکو زموږ په لاس کې دی. اوس به څه کوو؟
نور زه نه پوهېږم په دې خبره هسې مې دا خبره د علماو د خوا ضروري و لازمي وه بیا بزرګو الله والا خوب لیدلی و مسخرې و ګپه خو نسور باندې کولی که څوک نه مني دا خوب بس خاموشي اختیار که نه مني خاموشي اختیار که او که منې نو بیا لږ څه کم سې کم چې دا د دوی زهر قاتل ما او تا پر سر پورته کوو نو استغفار خو ورسره وایي چې استغفر الله استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون یا الله معافرت وکړه یا الله د دا ظالمانو دا مظلومان خلاص کا یا الله د دې جهنمیانو صدا جنتیان خلاص کا یا الله پر موږ رحم وکړه یا الله پر اسلام رحم وکړه یا الله پر مسلمانانو رحم وکړه یا الله ته نور په موږ ازمایش او امتحان مکوه او په ازمایش او امتحان کې یو